دوستانو تر هر څه له مخه پر سکرین یوه ویډیو د سره شریکه کوم. جنرال مبین ده او ورسره حمزه صاحبزاده ده او ورسره حسیب ده او دغسې نوروز صاحب ده. د دې تر مابین بحث ده. دا ویډیو په تاسو باندې ګورم، له هغه نه بعد زه له تاسو سره خپل نظر شریک کوم او تاسو به هم خپله فیصله کوئ چې په دغه لایف کې کم یو پر حق ده او د کمې خبرې حقیقت لري او که یې نه لري. راځئ نن د دغه مخامخ د دوی تر مابین بحث سوی ده، پر ډیرو موضوعاتو باندې سوی ده. دا له تاسو سره شریک کوم. ټولو دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نوروز صاحب محترم، کوم چې باندې چې بحث کوئ اخوا او دوخوا بیا تښتئ مه په موضوع باندې. ما دوه شیونه نوټ کړي دي، زه په اخره کې سوال لرم. بس اوس برنامې نه به هیڅوک نه تښتي. مهرباني. ښه، زما به دلته یوه غوښتنه د نوروز صاحب نه همدا چې دلته 3-4 ملګري تاسو ناست یې. زه به ننګیال صاحب هم لاندې ریکویسټ دی، هغه هم در سره راپورته کوي چې دا بحث لږ نور هم سره برابر بحث کوو. نو موږ ورته خوبونه پرېږدي، ستا را پورې بحث شروع. ننګیال څوک دی؟ نجیب ننګیال. نجیب ننګیال. مله نجیب بکو داسې وکړئ، دا بحث بلې ورځې مرکه ډېره اوږده ده خو مهم خبرې خبرې ته غوږ شئ، خبرې ته غوږ شئ، خبرې ته غوږ شئ. دلته یو کوربه ده او دوه سره میلمانه دي، حساب پوره ده. نورو کسانو ته ضرورت نشته. که سیاسي بحث کوئ بیا سیاسي خلک راجیګ کړئ. لطفا سیاسي بحث کوئ، سیاسي خلک راجیګ کړئ. او سیاسي خلک بیا راجیګ کړئ. نه، دلته به موږ خپلې خبرې ټول سره وکړو، مشکل نشته. افغانان یو بحث به سره کوو، خبرې به کوو، یو بل ته به غوږ نیسو، مشکل نشته. اجازه راکړئ، یو خبره زه واضح کوم. دلته بالکل زه د حمزه ورور په خلاف نه یم. حمزه زما ورور دی. حسیب، جنرال صاحب مبین، زه خلاف یم. زه ثبوتونه لرم. زه خلاف یم. خلاف نه یم جنرال. زه خلاف یم. کله هم ستاله زه خلاف یم. اجازه راکړئ. اوس هم کولی شم چې ثبوتونه وړاندې کړم که اجازه راکړئ. اجازه راکړئ. ګورئ چون ننګیال صاحب محترم په خیر راغلی. که زمونږ هدف دا وي چې یو بل احترامي وکړو، د الله همدا اوس بندو ما. نه نه نه، هیڅکله نه. زمونږ هدف دا وي چې یو بل نه زده کړو. زه یې حمزه نه زده کړم، اسلامي زه د ننګیال ور نه زده کړم. بېشکه په کار هم داسې بحث باید وکړو. احترام او عدالت او انصاف او نیتونه هم زمونږ الله ته پاک وي، بیا زه مشکل نه بحث مخکې وړو. که چېرته نیت هم بل وي نو بیا فکر نه کوم د دې ارزښت ولري دا لایف چې موږ یو خدای ناسته یا حمزه یا حسیب یا نجیب ورور یا یو بل شخصیت دلته بې احترامي شي. دا زموږ هدف نه دی. که په همدې چوکاټ مخکې ځو، بسم الله مخکې ځو. هر چا کې چې د بې احترامي ته لمن واچوله، زه یې کته کوم. امید لرم چې ما نه خفه نه شي. نه نه، انشاءالله چې ټول دلته داسې ستاسو په شمول ټول اکیډمیک انسانان ناست دي، ستونزه نشته انشاءالله. چې زه غواړم اول خو ننګیال صاحب محترم ته ښه راغلاست وایم. بحث به داسې وکړو چې په زما یوه پوښتنه همدلته تاسو نه دی، هم نوروز صاحب محترم او حسام ورور نه، چې آیا په افغانستان کې شته نظام اسلامي دی او که نه؟ زه غواړم په دې باندې یو څو دقیقې ستاسو نظر واخلم. مننه. زمونږ چې کوم دغه بحث شروع شوی، اول دا تکمیل نه کړو چې دا کوم موضوع علمي موضوع ده. دا سیاسي موضوع نه دی، یو علمي موضوع ده. موږ په سیاست باندې بحث نه کوو. دا یو علمي موضوع ده چې دا موږ تکمیل کړو. هغه موضوع داسې دی نوروز صاحب، صاحبزاده صاحب هغه خپل سټیټمنټ ثابت کړي، بیا به خبرې مخکې وړو. یا علمي موضوع ده که نه؟ یو علمي موضوع ده. دا بحث موږ داسې کوو لکه هغه نوروز صاحب محترم، نوروز صاحب محترم، زما په نظر دا نوروز صاحب محترم موضوع سیاسي طرف ته بول کوي، بیا بله ورځ سیاسي کوي په دیني اړخ. دا خو سیاسي په دیني اړخ صاحب محترم، دا خو ډېره ساده پوښتنه ده. په افغانستان خو د ټول عمر په غرب کې خلکو ته دعوت ورکوو. په دې خبره کې کوم ځای سیاست دی چې موږ فی الحال په افغانستان نه غږیږو. فی الحال په افغانستان نه غږیږو. موضوع موږ ختمه کړو. دلته یو بحث دی چې کله یو عالم ویل شوي د سوریا نه د بشار الاسد پلار یا بشار الاسد په خپله چې هغه ته دا موضوع د خروج باید لږ تشریح شي. دلته علمي بحث دی. موږ به دا ختم کړو، بیا کولی شي انتخاب کړو چې کوم علمي موضوع راواخلو، په هغه باندې بحث وکړو انشاءالله. حمزه صاحب که چېرته ورسره دا بحث غواړي. لومړی زه سوال لرم، حمزه د خپله کمره خلاصه کړي. ځینې شواهد د حمزه په اړه ما پیدا کړي دي. که غواړئ هغه شواهد که چېرته علمي شواهد وي، بسم الله مخکې کړه. که سیاسي وي یا علمي شواهد هم دي، علمي شواهد هم دي او څوک یې ردولی هم نشي. لومړی سوال ودرېږه. لومړی سوال اول زه سوال کوم بیا ځم. لومړی سوال، حمزه د پاکستان په خلاف د بلوچستانو جګړه بغاوت وبلله. په افغانستان کې د جبهه مقاومت جګړه بغاوت بولي که نه؟ ورونو زه یو نه بل نظر لرم. دا لایف همدلته قطع کړو.
بیا به بل روز تکینو څه نظر دا داسې وکړئ که سیاسي دغه ته بیا مثلا دغه لاند جواب راکړي. زه شخصا دا وایم دا باز به ننګیال صاحب دوی ته پرېږدو، هغه سیاسي تحلیلګر دی او خپله دغه زه وایم حمزه صاحب کامره ولې بنده کړله؟ مبین صاحب محترم بحث زه په دې اړه نه دی. حسیب صاحب تا سره زه بحث نه کوم. جنرال صاحب هیڅ نه غواړم نه ته د ما د بحث موضوع نه خیر ما تا ته سوال نه ده راجع ته به نه غږېږې. زه هیڅکله تا سره بحث نه کوم. بحث د ما حمزه سره ده. ته به بحث نه کوې. ما او تا یو ځلې معلومه کړې ده بس. ورونو ګورئ ښه زمونږه د حمزه سره خپل بحث روان دی. ورونو ګوره بیا زه وایم زمونږ په سیاست باندې بحث وکړو 10 کاله مخکې هم شوی دی نتیجې نه رسېږي. یو علمي میدان کې زه ځکه راوختلم نوروز صاحب غلطي تا وکړه چې دا سړی د راجیګ که دا مونږ درې واړه بیرته کاته که تاسو خپل بحث وکړئ. نه څلور کسان حمزه ته یو طرف ته ولاړ ناست وي او هغه مشکل نسته. هغه ته قاضي نه هغه دوی سره ډیبیټ کړی. ځواک صاحب ابو ورځ دی جوهري صاحب تاسو په لایف کې و تاسو درې وي دوی یو او که به دا معیار هو دا لایف اصل موضوع باندې جوړ شوی دی چې علمي اسلام تاسو ورته دفاع موضوع نه دی. حسام صاحب دفاع موضوع چې نه ده بیا مونږ کاته که ننګیال صاحب تا ته سلامونه ستړی مه شه. زه له هر افغان سره بحث کولی شم اما هغه څوک چې په افغانستان کې د بلوچانو جګړه فساد بولي د افغانستان په اړه زه کې سوال لرم چې د مقاومتیانو جګړه فساد ده که نه ده. جنرال صاحب دا نن چیرته هر سړی دلته د حمزه په خلاف پاڅېږي او هغه کار کوي چې هغه موضوع ډول زه دا نه منم. دلته ګورئ موږ باید یو ورځ زده کړو چې خپل اختلافات سره یو بل سره مینه محبت وکړو. خپل اختلافات سره بالکل کوو خو هغه څوک چې د پاکستان په فوز کې کار کړی ده هرګز نه منم. د پاکستان په فوز او لیوي کې کار کړی ده هرګز. زه شواهد لرم. پوښتنه کولی شم نوروز صاحب محترم د دغې برنامې د مخته تګ دپاره دلته حمزه جانان تقریبا داسې دی چې هغه چې کوم بحثونه لري هغه د طالبان دغه فی الحال چې کوم نظام دی د دې په وړاندې د خپل نیوکې لري خپل بحثونه لري. مبین صاحب غواړي چې د دې دفاع وکړي. دلته په فی الحال موږ حمزه صاحب ته اجازه ورکو دغه شته خلک به سره کینو د افغانستان په شته حاکمیت او په نظام به وکړو. هرګز هغه چا سره بحث نه کوم چې پاکستانی تر افغان بهتر افغان بولي. هغه سره زه بحث نه کوم. یو خبر بل دورم هغه به بیا زه لایف جوړ کړم ما سره به بحث وکړي. ننګیال صاحب هم راسي تاسو به هم راشئ. د نوروز په لایف کې زه دا بحث چا سره نه کوم. طالبانو نماینده نه یم نه خلاف نه طرفدار یم. بېشک کېدای شي زه په دومره انتقاد وکړم چې د ما نه بغیر بل چا به دومره کړی نه په میډیا کې په داخل کې کوم شیان ښه دي ښه مو ورته ویلي کوم شیان بد مو ورته ویلي دي. دی بیخي له نوروز صاحب د پاکستان د فوج ویان ته اجازه نه ورکوم چې ځان په افغانانو کې تیر کړي. شواهد لرم چې ته شواهد لري ته کولی شي چې په لرم لاړ شه لیوي لیکن دلته مه ښکاره کوم. دلته نه ښکاره کوم. زه شواهد لرم او چیلنج ورکوم که چا رد کړل زه برنامې پرېږدم بیا د لایف خپرونې توبه هم باسم. چیلنج جوړوم مبین سره کار مه لري. په لوی رب مو سپارم. السلام علیکم. ننګیال صاحب تا هم خدای په امان. السلام علیکم. مننه خیر اوسې. دوستانو پر روانو ویډیو کې انشاءالله که وخت پیدا سو دا مرکه له تاسو سره شریکه کوم. اولین ګورئ دې ځای ته باید سوچ او فکر وکړو پر یوه خبره باندې. یوه خبره تاسو ته هم معلومه سي د مشر پر توهین باندې ګورئ دا خبره څومره غټ نقصان وکړي څومره تاوان یې وکړي چې نه مبین صاحب اوس له خپله دریځه اوړي کلک ورته ولاړ ده په مقابل کې و هغه کس ته چې حسیب نومیږي په هر لایف کې تاسو یې وګورئ تر دې مخکې په څومره خوشحالي په څومره ښه انداز سره د دوی دوه تر مابین مرکې وې او حسیب به د طالبانو پر نظام باندې پر حکومت باندې نیوکې کولې مبین صاحب په خوندور انداز کې د هغه جوابونه ورکول د هغه دفاع به یې کول.
خو هم هغه موبین او حسیب چې په یو لایف کې په خندا په خوشحالي سره به دوی خپل لایفونه مخ ته وړل، خپل ګپ شپ به کوئ او خپل ساتیرۍ به کوئ، کله کله به سیاسي بحثونه هم کول، یو پر یو باندې داسې نیوکې سالمې بل پر بل باندې، یو به د خپل ځان دفاع کوله بل به د خپل ځان. خو هغه نن په لایف کې سره ناست یو بل ته اخطار ورکوي او یو له بل څخه د خبرو کرکه کوي، یو بل ته وایي زه له تا سره خبرې نه کوم، بل ته وایي زه له تاسو خبرې نه کوم. دما حسیب ځواک ته دا پیغام ده چې والله که موبین له خپله دریځه واوړي، ته چې څومره نور کوشش کوي موبین نور مضبوطه کیږي، او موبین ته وایم نه حسیب له خپله دریځه اوړي، ته چې څومره کوشش کوي موبین حسیب دغونه نور پر خپل دریځ باندې کلک ولاړي دریږي. نو تر خپل مابینځ خپل اختلافات ختم کړئ، تر خپل مابینځ خپل اتفاقي خپله راولئ، بل څوک یې نسي راوستلی. ستاسو مابینځ کې بې اتفاقي نور خلک هم ورته خوشحاله کېږي، نور افغانان هم ستاسو تر مابینځ نفرت بیا پیدا کوي. که ستاسو که د یوه طرفدار وي هغه د بل خلاف وي، که د بل طرفدار وي هغه بل خلاف، دغه مثلا دغه اختلافات به ځي بیا به ډېر غټ نقصان باندې بدل کړل شي. بله خبره دا موضوع دا لایف اصل پر دې موضوع باندې هم جوړ شوی دی، انشاءالله مخکې که وخت پیدا سو در سره شریکه کوم. حمزه تاسو لیدلی د اکثره وخت یا پر جهاد باندې لګیږي، یا اکثره وخت پر علماو باندې لګیږي، یا اکثره وخت دا خبره کوي چې موږ په دې نامه باندې غولولي، موږ د اسلام په نامه باندې غولولي وو. دغه په هکله کې نوروز صاحب ډېر خوندور جوابونه ورکړي دي او ډېر خوندور ورباندې غږېدلی، او حمزه سره په هر لایف کې چې خلک ملګري سوي وي یقیني تر دغه حمزه تر نوروز مخکې داسې کس نه و سره ملګری سوی چې حمزه د سره کوچنی کې، خو یقیني په دې لایف کې حمزه ډېر کمزوری کړی ده. نو خو معلومه خبره ده حمزه ته په اسلام کې دومره معلومات نسته لکه نوروز صاحب سره سته. نو روان وخت کې انشاءالله هغه ویډیو هم د